ځکه چې حدیث کې راځي من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. چا چې د الله دپاره یو شی پرېښودو الله ولې د هغې په بدل کې د هغې نه غوره ورکوي. یو سړی خپل منصب ته ونه ګوري، یو سړی خپل قوم ته ونه ګوري، یو سړی خپل ملک ته ونه ګوري، پلار او مور ته ونه ګوري، مولا او کتاب ته ونه ګوري او قرآن او حدیث ومني، دې سړي له الله ډېر عزتونه ورکوي په دنیا کې او په آخرت کې. او دې کې بیا یو ناشنا خوند دی ګوره په دې حق کې، څوک چې واپس کېږي نه بیا، یعنې تاریخ راوچت کوي ویې ګورئ چې چا زړه ته حق کوی شوی دی بیا ترې نه دی وتی چې په صحیح معنو سره کوی شي. خو چې د مخکې د نیت ګډوډي او مخکې نسي چلي په ده کې بیا الله یې نه پرېږدي دغه حق ته څه زمانه پکې وچلېږي خو بیا ترې شاته شي. الله سبحانه وتعالی دې په دې حق باندې موږ مضبوط ساتي. زه نن یو ملګري راته ویډیو راولېږله، ماسپښین ټیم و چې یو دوه بجې، نو د یو کس ویډیو راوله چې د سندرې به یې ویلې توبه یې ویستلې بیا سندرو ته واپس شوی. نو یو څو نصیحتونه ټولو ملګرو ته او ټولو مسلمانانو ته، هغه ده همیشه دا دعا ډېره زیاته غواړي، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. په تاریخ کې داسې کسان تېر شوي دي چې هغوی علمونه کړي دي او کتابونه یې لیکلي دي او په آخر زمانه کې مرتد شوي دي. داسې خلک هم تېر شوي مرتد شوي دي، یعنې د دین نه اورېدلي دي بلکل. دا خو داسې دومره دی چې یو سړی بېدینه او دین طرف ته توجه شو، اوس بیا بېدینه شو، کافر شوی خو نه دی، اوس څه شو؟ بېدینه شو، بیا واپس شو. یوه خبره دا یاد ساتئ چې همیشه دا دعا په سجده کې په عامو اوقاتو کې ډېره وایي اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. همیشه دا خبره کوئ. دویمه خبره چې کله دې د الله عبادت په یو لالچ باندې کوو، په دنیوي لالچ باندې، نو ته ډېر وخت په دین کې مخکې نشي تللی. کله چې دې مقصد یو لالچ والعیاذ بالله، الله څه وایي ومن الناس من يعبد الله على حرف. بعض کسان الله وایي زما بندګي دي چې بس لالچ ورته وکړي، مقصد یې زړه کې صحیح چې یاره که دا میلو شو ډېره مذهب وکړي، که دا میلو شو. حال د دې سړي څه دی؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. که چېرته څه خیر ورته میلو شي، دنیا ورته میلو شي، مال ورته میلو شي، شهرت ورته میلو شي، اطمأن به، وزار شم او قربان شم د دین نه. هلته اصل کې د کار د دین سره نه دی، خو څه چلو شو؟ دنیا پکې میلو شوه، خیر پکې ورسېد، ده ته څه فایده ورته میلو شوه. او چې کله په امتحان راشي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، او که چېرته څه امتحان پې راشي او مصیبت پې راشي انقلب على وجهه، به شاکي دې دین ته روان شي. لکه ولې؟ هغوی هغه څه چې موږ غوښتو هغه پکې نه وو. الله څه وایي خسر الدنيا والآخرة. تاواني شوه د دنیا و آخرت، هر څه یې وبېللی، دنیا یې وبېلله، آخرت یې وبېلو. زموږ ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی چې د الله بندګي به په دې دغه نه کوئ چې الله به ماله شهرت راکړي، الله به ماله مال ډېر راکړي، الله به بچي راکړي. صحیح ده، دا امیدونه به د الله نه ساتو منګه، خو بنیادي مسله به زموږ دی او د الله سره به عهد او لوز زموږ ټولو دی چې موږ بندګي یا الله صرف دې دپاره کوو چې تا راضي کړو، او د دې دپاره به د الله بندګي کوو چې جنت ته لاړ شو، د جهنم نه ځان بچ کړو. که غریبانان کیږو، که مالدار کیږو، که څوک هم وژني، که څوک هم ټوټې ټوټې کوي، که څوک راته سپکې سپورې وایي، که څوک هم ذلیله کوي، که څوک هم شړي، که څوک را سره هر څه کوي، خو د حق نه به نه. دا خبره یاد ساتئ ورې.
او دا درته ذکر کم چې کله دې دعوه د دین وکړه بیا به د باندې امتحانونه راځي دا د الله ناشنا طریقه ده ګورې اوس یو سړی وایي زه دیندار وم ږیره مې غټه کړې وه ښه غټه ږیره مې وویې او مسواک را سره هم جیب کې پروت او پیسې مې د ګیټو نه بره ساتلې خو مزدوري راته میلاو نه شوه اوس ناشنا خبره تا ږیره دې دپاره ساتلې وه ته مونځ او دس دې دپاره کوې چې تا ته به دنیا میلاویږي نو راشه واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اشد الناس بلاء په خلکو کې چې د ټولو نه زیات امتحان په چا باندې راځي او ډېرې سختې په خلکو راځي نو هغه پیغمبران دي د پیغمبرانو نه زیات الله ته نږدې څوک شته نشته نو چې د دې اوچت مخلوق دا حال دی چې دوی سره د هغه دیندارۍ دا حال له مصیبتونه پرې راځي نو په بل بیا چې د دوی په لار باندې روان او دعوه کوي نو په هغه باندې بیا داسې امتحانونه راځي په خوله دعوه کول ډېر اسان کار دی چې زه حق منم ما دا خبره دې پورې راواغسته چې حق ته غاړه ایښوده دا ډېر ګران کار دی او بیا په حق باندې مضبوط ودرېده دا د هغې نه هم ګران کار دی دوه خبرې یو حق منل او بیا هغې ودرېده او په دې دواړو کې ګران دا دویم دی یو سړی حق مني پاو ساعت له به یې ومني نیمې ګنټې له به یې ومني ورځ له به یې ومني بس دلته ګرم ګرم شي موږ چې حق ومنو بس او سلفیت منهج زار شه او قربان شه ته وایي او ښه ورته پته ولګي چې دا مسلې حقې دي خو چې کور ته ورشي او کاکا ورته ووایي او دادا ورته ووایي او پلانی ورته ووایي چې د جیداد نه به دې وباسم دی بیا راشي بنګ بنګ کوي یاره زموږ هغه ماما وي ډېر تریخ خوی دی او زموږ دغه پلار ډېر تریخ خوی دی نو ولې تا د حق د دوی دپاره منلی ته دومره کمزوری شو چې جیداد یې دنه واخیستو او تا ته دمکي درکوي چې جیداد نه مې لرې کړم ته حق پرېښو دلیل دی په دې باندې چې حق ته په هغه اولنۍ ورځ د زړه نه و منلی که تا حق د زړه نه منلی وی که نه نو بیا به داسې نه وی یو ښکلې واقعه د ابراهیم علیه السلام موږ بیان کړې وه تفسیر په درسونو کې سورت مریم کې قال راغب انت عن آلهتي یا ابراهیم خای ابراهیم وی ابراهیم علیه السلام ته یو پلار دغه حاضر ښه وی لکه زمونږ په دې دین کې ستا طبیعت نه لګي زمونږ دا بوتان ستا نه دي خوښ زمونږ دا معبودان ستا نه دي خوښ نو د باطل پرست سره خو بل دلیل نه وي لأرجمنك واهجرني مليا په کاڼو به دې وولم مړ به دې کمه وي د کمې خبرې چې تا شروع کړي دا نه وي که نه په کاڼو به دې وولم څه به دې کم مړ به دې کم واهجرني مليا او زه ورک شه د ډېر وخته پورې زما د مخې نه ځه هر څه نه یې وویستو ویویستو که ویې نه ویستو د کلي نه د کور نه د خپلوانو نه هر څه زه وی ځه ابراهیم علیه السلام مخې ته ځان ته یو نمونه جوړه کړه الله په قرآن کې ویلي دي چې ستاسو لپاره ښایسته نمونه ده په ابراهیم علیه السلام کې هغه څه ووایي قال سلام علیک ای پلاره سلامتیا دي په تا باندې زه لاړم خو نو هغه جیداد پرېږدې سلام دي په تا باندې وي زه لاړم کور د نه پاتې شو وي سلام دي زه لاړم خاندان قبیله کوم ځای کې چې ته پیدا شوی هغه هر څه د نه پاتې کېږي وایي سلامتیا دي په تا باندې زه لاړم حق به د هر څه نه بره ساتي دین به په هر څه باندې زورور ساتي به که نه پوخ عزم وکړئ دا چې چېرته به د چا د لاسه خپل دینداري نه کمزوری کړي دینداري نه کمزوري کوئ که په روډ کې د سوال کوو که نه سوال او خلکو ته د لاس داسې نیولی چې یاره 1 روپۍ راکړه او 2 راکړه بیا به م حق نه پرېږدي د غربت به م راځي مالداري به م راځي کله به بیماریانې م راځي کله به روغ صحت وي کله به بچي کله به نه وي هر څه به راځي خو حق به نه پرېږدي انشاءالله په دې باندې د جامې د غاښونه را بند کوي عبدو علیها بالنواجذ په دې باندې جامې د غاښونه را بند کوي او الله ته سوال کوي چې یا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یا الله زمونږ د زړونه چېرته
د حق د پیژندو نه بد بیا ووایه نړۍ یا الله. غټ سوال دی دا، غټه مسله ده چې یو سړی حق وپېژني او بیا یې واوري، یو سړی الله وپېژني او بیا یې واوري، یو سړی پیغمبر وپېژني او بیا یې واوري. مال دې نه وي، بچي دې نه وي، کپړه دې نه وي، کور دې نه وي، هېڅ دې موږ سره نه وي، خو چې دا دین موږ سره وي موږ کامیاب یو. ما تاسو ته دا خبره بیان کړې وه، تاسو ته به یاد وي. زه دا وایم چې نن سبا د ټولو نه خوش قسمته انسان هغه دی چې د مرګه پورې خپل ایمان سلامت ورسوي او قبر ته دی کوشي په عقیده د قرآن او د حدیث باندې. د اوچته او خوش قسمته مسلمان دی او زما اوس ته هېڅ پته نه لګي، هېڅ پته نه لګي چې دا مرګ به موږ له په څه وخت کې راځي. پته نشي په قرآن او حدیث باندې به یو که نه به یو، پته نشي عقیده به د توحید یو که نه وي، پته نشي تابعداري به پیغمبري. ځکه چې دا به نه وي چې زه ګورې زړونه د الله په دوو ګوتو کې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څنګه یې چې اړوي هغه شان یې اړوي. دا به نه وي چې زه تاسو ته ما واقع بیان کړې وه، ما ابن قیم رحمه الله هم راوړې ده. کومه واقع؟ مؤذن د عراق، د عراق امام ابن القیم رحمه الله یو ناشنا واقع راوړې ده. په عراق کې یو مؤذن و، هغه به اذان کوو، نو پخوا چې به اذانونه کول نو کوم ځای ته به ختو؟ بره به ختو. وایي هغه اذان کوو په دې حي علی الصلاح حي علی الفلاح کې هغه چې وکتو یو کور نظر پرېوتو، په کې یو جنۍ و، هغه جنۍ ته زړه ویوړو. ده چې څنګه اذان ختم کړو رامنډې کړی، کور ته ورغی، وایي دا جنۍ زه غواړم. هغو ته یې صبر کوو، موږ نصرانیان یو، موږ کرسچن یو، موږ عیسایان یو، ستاسو دین جدا دی زما جدا دی، ته څنګه جنۍ غواړې؟ حاصل د قصې دا دی چې دې تو راته وایي دا جنۍ موږ نه راکړه، اوس شرط کېښود چې ته به څه کړې؟ ته به دا دین پرېږدې. دا سره اتفاق وکړو صحیح ده چې زه به دین پرېږدمه. دا سړی جومات کې مؤذن دی، ګورې عام سړی نه دی. ګورې دا به نه وایي چې زه زه ټکی به چېرته نه وي، همیشه به په ځان یېرېږي. وی چې کومه ورځ دلې دا جنۍ ورکول او د دوی دا نکاح کېده، په هغه ورځ د اعلان وکړو چې او ما خپل دین پرېښودی دی، زه واپس کېږم د قرآن او د حدیث نه، او زه د محمد صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر نه ګڼم. نو جنۍ وله ورکړه. مبارک شه پلار یې وایي نکاح وشو، خلک خوشحاله شو، هغه هم چرته کې جنۍ خو میلاو شو. ګوره دنیا انسان څنګه زر خراب کوي. وایي دی چې راوتو دی درشل نه خپل رانډې کې دغه ځای کې مړ شو، ساتي ووتو. په اخري خاتمې هغه په دې باندې وشو چې دین نه منم. سړی جومات کې مؤذن دی، اذانونه هم کوي. ګورې نو دا به نه وي چې زه همیشه به ځان ته په دې نظر ګوري چې زه څه یم، زه کمزور یم او دا دعاګانې به غواړي چې یا الله یا الله ما ته حق نصیب کړي او په حق مې مضبوط ساته. ما خبره دې پر راواغسته ورانه اوږده شو. دا اهم نصیحت دی او د یو عالم او د داعي دا کار دی چې دی به وخت په وخت د امت تربیت کوي. په هره مسله کې چې راپېښه شي دی به تربیت کوي. نو دا یو اهمه مسله وه چې تاسو ته مې مخې ته کړه چې چېرته به بندګي په دې لالچ نه کوئ صرف چې الله به ماله څه راکړي، دنیا راکړي. نه، بنیادي مسله دا ده موږ چې دا بندګي کوو دې لپاره یې کوو چې الله دې لپاره موږ پیدا کړي وو، په دې باندې